الله الرحمن الرحیم زیاتره کسانو پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو مونږه په یعنې مطلب یو سی وي جوړه کړو او هغه هم چې دی د اروپایي هېوادونو د لپاره چې دی دا سی وي به څنګه جوړو نو که چېرته تاسو خارجي هېوادونو پوسټونو ته اپلای کوئ لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ تېره ما یو څو ویډیوګانې نورې هم جوړې کړې دي چې د ایټالیا همداسې اسټرالیا دغه چې دی بعضې پوسټونه اعلان کړي دي سیزنل جابس ورته ویل کېږي مطلب موسمي وظیفې اعلان کړي دي او ښه خبره دا ده چې اوس وختونو کې دې کې ښه خوبي دا ده چې زیاتره هغه نن ایروپین کنټریز چې دي هغه کوم چې اروپایي هېوادونه نه دي نو هغوی ته هم چانس ورکړی دی نو د هغې لپاره یو سی وي څنګه ترتیبېږي تاسو به راشئ او دلته به ولیکئ چې دی ایروپاس سی وي دا به ولیکئ په اني ګوګل مطلب چې د کروم د براوزر راخلاصوئ که کروم اوسیږي که ګوګل وي اوپیرا او هر یو چې اوسیږي دا به راخلاص کړي دا رقم یعنې وبلیکئ چې د ایروپاس سی وي دا لومړی کوم ویب سایټ چې راځي په همدې کریټ یور ایروپاس سی وي دې باندې به کلیک وکړئ تاسې نو تاسو ته یو بل ویب سایټ خلاصیږي دا دلته موږ هغه سی وي جوړولی شو کوم چې اروپایي هېوادونو ته د قابل قبول اوسیږي چې کله دا صفحه مو خلاصه شوله دلته دی خپله چې دی د ایروپاس خپل چې دی د سی وي جوړول او دا مختلف کارونه دلته پکې شته دی نو تاسو ښه خبره دا ده که چېرته تاسو کوم پروفایل پکې جوړوئ نو تاسو لاګین شئ تاسو به یو اکاونټ جوړ کړئ په دې کې ځان لپاره او ځان لپاره یو پروفایل جوړ کړئ نو که چېرته مطلب دا مو د لاسه نه کېږي تاسو وایئ چې زه کوم ځان ته اکاونټ نه جوړوم مستقیما زه سټارټ کړم زما سی وي پکار ده نو د دې لپاره که چېرته تاسو راشئ دلته وګورئ دې ځای کې ایروپاس ټولز لیکل شوي دي دې باندې چې کله کلیک وکړئ دلته وګورئ مختلف قسمه تاسو چې هغه څه شي پسې ګرځېږئ جابس پسې ګرځېږئ نور کوم معلومات پسې نو ټول پیدا کولی شئ نو دلته راشئ زه د هغې پسې ګرځېږم زه یو ځان ته سی وي جوړوم ایروپاس ګوره کریټ یور ایروپاس سی وي او که کور لیټر مو کریټ کولو نو دلته کم هم کولی شئ یو کور لیټر جوړ کړئ نو زه راځم چې دی د یو سی وي جوړوم په دې باندې به کلیک واخلم داسې او د هغې نه وروسته دلته وګورئ ما ته دغه ځای کې یو څه لنډ انفارمیشن راکوي د بیسټ نون سی وي فارمټ ان ایروپ په اروپا کې چې دی تر ټولو منل شوي فارمټونه هم دغه دي که چېرته مو پروفایل نه وي جوړ کړی نو د ایروپاس لپاره پروفایل جوړ کړئ د دې ګټه دا ده چې په آینده کې تاسو غواړئ سی وي کې ایډیټ وکړئ تیار سیستم به هم جوړ په یو کلیک سره تاسو کولی شئ هغه اپلوډ کړئ خپل د سی وي فارمټ ته نو دی ګټه ده اصلا دې کې تقریبا چې دی 11 ژبې چې دی کولی شي تاسو په دې باندې مختلف قسم سی ویانې جوړې کړئ همداسې د اروپایي هېوادونو لپاره خو زه راځم زه سی وي فقط تاسو ته طریقه ښیم چې سی وي به کریټ یور ایروپي دغه چې دی دې ځای ته به راشئ ایروپاس سی وي په دې باندې به کلیک واخلئ داسې دا لږ شانته لوډ کوي او هغې نه وروسته چې دی تاسو ته یو سیده سکرین ښکاره کېږي ګورئ دلته چې دی کریټ یور سی وي خو دلته موږ سره 3 پړاوه راغلل که چېرته تاسو غواړئ ځان لپاره پروفایل جوړ کړئ نو ښه خبره ده چې پروفایل جوړ کړئ کلیک پرې وکړئ معلومات درنه غواړئ معلومات ټول ورکړئ پروفایل به جوړ شي خو په هغه وخت کې دا ګټور راځي درته چې تاسو ځان رجسټر کړی اوسېږي ما رجسټر کړی دی خو ولې اوس لاګین نه شولم ما پکې زه په دې کې اکاونټ لرم نو په دې خاطر چې دی تاسو ما هر څه جوړ کړي دی دلته راځم چې دی که چېرته تاسو سره مخکیني ایروپاس سی وي مو تیاره جوړه کړي او غواړئ ایډیټ پکې وکړئ نو په دې باندې به کلیک وکړئ داسې او هغه به ورته اپلوډ کړئ که چېرته چې دی ګور دا لاندې ټول هغه فایلونه اکسپټ کېږي دلته درته ښودلي مګر زه چې دی یو نوي سی وي جوړوم نو سر نه سټارټ اخلی راشي کریټ نیو سی وي باندې کلیک وکړئ دلته چې دی دا خپل پروسس غواړي اصلا پر یعنې مطلب سټپ په سټپ چې دی لومړی سلیکټ راځي دلته وګورئ وایي راشي کومه ژبه کې چې دی سی وي جوړوئ کلیک پرې وکړئ سی وي دلته چې دی کومې ژبې چې دي ټول دلته موجود دي 11 ژبې دي شاوخوا په دې کې تاسو سی وي جوړولی شئ زه په انګلیسي سی وي په انګلیسي باندې او دلته چې دی تاسو نه د ډیټ فارمټ غواړي چې کوم رقم ډیټ یعنې تاریخ تاسو ورکوئ تاریخونه باید په کوم رقم ترتیب باندې راشي نو دلته هغه ورکړئ فرست راشي دلته نیم ولیکئ فار ایگزامپل زه به داسې کلیک وکړم چې دی اتومات ډول باندې چې دی زه تاسو ته یو څه یعنې مطلب هغه تر څو وخت ځای نه شي دلته ولیکه فار ایگزامپل چې دی ته څه شی ته څوک یې لږ ځان تشریح کړه فار ایگزامپل چې دی آیم فار ایگزامپل زه دلته لیکم چې دی عین الله وحج فرام
افغانستان داسې یو شی مې ولیکه دلته پوره ته تشي نه فارغه یې تشي کې تجربه لرې کوشش وکړه لکه د کور لیټر غوندې کې لږ شانته بریفلی دې ځان ایکسپلین کړه دلته لنډ ډول باندې ځان تشریح کړه په دې ځای کې بیا د دې دا فارمټونه ته کولی شي لکه د ایم ایس ورډ پروګرام په شکل باندې چې دی د دې هغه ډیزاین سره کمې جوړوي مطلب ښي طرف ته وړي چپ طرف ته وړي کوم دا ټول هر څه دلته شته دی راځه دلته نن پاسپورټ تا سره څه شته دی پاسپورټ آی ډي کارډ دی که ریزن پرمیټ مطلب چې دی ریزیډنس پرمیټ یعنې د اجازې لپاره کوم هغه تذکیره ده سمپل نو زه پاسپورټ لرم چې پاسپورټ دلته ورته ورکړه فار ایگزامپل زه یو د ځانه یو نمبر ورکوم داسې دا چې دی زما پاسپورټ نمبر شلو راشه دلته چې دی آیا د کوم هیواد ته اجازه لري چې ته کار کوې پکې اصلا دلته به لاندې کې وځي اول اروپایي هیوادونه راځي دوهم چې دی بیا دلته نن ایروپین کنټریز کې اول افغانستان دی او راشه بل دلته د زیږېدلو نیټه ورکړه فار ایگزامپل زه تقریبي ورکوم چې زه تاسو ته هغه طریقې وښیم چې کله تاسو یو سی وي جوړوي کنه داسې یو د ځان دغه ورکوم دلته ما اتومات ډول چې دی دا زما سیټي راغستی دی دلته راشئ افغانستان ورته انتخاب کړئ افغانستان به پیدا کړئ په دې لیست کې داسې خو افغانستان په نن ایروپین کنټریز کې به تاسو ګورئ داسې او هغې نه پس تاسو جنډر غواړئ نر یې که ښځه داسې به انتخاب کړئ داسې سو نیشنالټي ملت دې څه شی دی فار ایگزامپل راشم دلته به زه افغان انتخاب کوم داسې ایمیل ادرس دلته حتمن ورکړه چې دا ډېر زیات امپورټنټ دی که بل ایمیل ادرس غواړي چې اضافه کړي نو په دې باندې کلیک وکړه که بل دا د ایډ بټن چې دی ته کولی شي دې کې نور څه اضافه کړي که یې غواړي بېرته ډیلیټ کړي نو دا رقم دلته وګورئ په دې باندې کلیک وکړه بل ایمیل هم ورکولی شي داسې نو دا اوس دلته بعضې اپشن وي دا ضرور دی تاسو فون نمبر راواخلئ فار ایگزامپل د هوم دپاره چې دی زه یو دغه راخلم نو دلته راځم او دې ځای کې ورته یم چې دی یعنې د افغانستان انتخاب کړو چې کوډ یې راجیګ شي او دلته یو نمبر ورته ورکړه او دلته د میډیا خبره کېده نه ته څه شی لرې فیسبوک اکاونټ لري دلته ولیکه د فیسبوک د څه په نامه باندې دی فار ایگزامپل زه لیکم زما فیسبوک چې دی د انلا وهاج په نامه باندې دی او دلته د هغې لینک پر راواخلې دلته به یې کاپي کړي کومه څه لینک دغه ځای کې لکه اوس وګوره دا رقم دا لینک پر راواخلې او داسې ګورې کاپي دي که که نه ابه راواخلې دلته به چې دی داسې واچوې داسې بل ته غواړې چې دی بل هم اضافه کړې ته بل څه لرې وګوره فیسبوک نه بلکې یوټیوب لرې راشي دې ځای کې چې دی ته مطلب یو نوم ورته ورکړه دلته اصلا چې دی تاسو هماغه یو ترتیب دی بس خلاص یوټیوب معلومات یې ټول ورته ورکړه او همداسې چې دی تاسو دلته چې دی کم یو میسج تاسو غواړئ که نه اتومات ډول باندې چې دی تاسو د وټساپ دپاره یو میسج ورکوي داسې دلته دې ولیکه فار ایگزامپل چې دی hello we will contact داسې یو شی ورته ولیکه یو میسج ورته ورکړه خلاص هغه به ته ښه تفصیلي سره یو شی ورته ولیکه داسې او دلته که ویب سایټ لري نو ویب سایټ دلته ورته هغه لینک ور واچوي چې ویب سایټ ته لري که نه لري سکیپ یې کړه او بل چې دی ادرس تا کوم ادرس ته کوم رقم ادرس یعنې دلته لري کور ادرس کور کوم ځای کې فار ایگزامپل زه د کور ادرس لیکم دې ځای کې به فار ایگزامپل ما دغه ادرس ورکړلو بل ادرس هم ورکړه داسې او کوډ زیپ کوډ هر څه ورته ورکړه دلته راشه هیواد نوم واخله زه مستقیم مطلب بریفلی تاسو ته لګیم تر څو تاسو بیا په ښه په حوصلې سره دا هر څه دغه کوئ کله چې بل ادرس ورکوي نو په ایډ باندې کلیک وکړئ که نه راشي د سیو بټن کلیک کړئ تاسو ته وګورئ تاسو ته دا چې دی یو دغه یې جوړ کړلو دا جوړ شلو اصلا خو دې کې نور شي پاتې دي هغه به څنګه جوړوئ لومړی دلته وګورئ د ایډیټ بټن نه د کوم ځای کې مشکل و درته ته وایې دې ځای کې اضافه والی یو شی مانه اشتباه شوی دی نو راشي په ایډیټ باندې کلیک وکړه تا به هملته بوځي ایډیټ به پکې وکړي که تصویر دې پکار وي نو په دې باندې کلیک وکړه او راشي دلته وګوره پروفایل دې ځای کې چې دی په دې نقطه باندې کلیک وکړه تاسو یو تصویر بالته انتخاب کړئ او هغې نه پس به دا تصویر دلته اپلوډ کړئ د مثال په ډول زه رالم او دغلته مې یو تصویر انتخاب کړ زه به یو تصویر راواخلم چې فار ایگزامپل دلته رالم دغه یو تصویر به ورته اپلوډ کړم دا به راشم دا به سیو باندې کلیک کوم داسې بس یاره تصویر داسې یعنې د دې نه پس راشي دلته وګورئ کوم څه چې تاسو غواړئ هغه دلته شته دی په دې نقطه باندې به کلیک وکړئ او سلیکټ د سیکشن چې دی سیکشن ټایپ په دې نقطه باندې کلیک وکړئ دا ګورئ دا ډېر زیات مهم دی چې کله تاسو په ایروپاس کې سی وي جوړوئ نو تاسو ډېر زیات یعنې حوصله باید وکړئ لومړی ورک ایکسپیرینس دی تاسو دا کوم یو دلته راولئ مخکې وروسته هم کولی شئ فار ایگزامپل زه چې د لنګویج راولم د سکیلز راولم زه راځم د ورک ایکسپیرینس راخلم او را به شي دا به ایډ سیکشن باندې به کلیک وکړئ وګورئ موږ ته لومړی وایي اکوپیشن اور چې دی پوزیشن هل
تاسو څه وظیفه ده فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې ما ټیچر وظیفه تر سره کړې ده دلته ټیچینګ د څه شي سره کوم ټیچر ګوره نو دې ځای کې ته ورته انتخاب کا فار ایگزامپل چې دی ما چې دی teacher of talented or چې د gift students د دې لپاره ما ټیچینګ کړی دی نو د دې نه پس دی we choose the alternative name for of your occupation بل نوم دی ورکا بل نوم څه دی فار ایگزامپل داسې یو نوم ورته انتخاب کا او هغې نه پس دی دا خپل اتومات ډول هر څه چې دی تاسو ته کریټ کېږي د دې نه پس دی چا سره دی کوم ارګنایزیشن درلې کار کړی هغه د ارګنایزیشن نوم ولیکه خبره ده که د کس نوم ولیکې هم همداسې زه راځم لیکم چې دی UND ما د دغه سره کار کړی دی فار ایگزامپل او همدارنګه چې دی دلته کوم ځای کې کار کړی دی فار ایگزامپل ما جلال آباد کې کار کړی دی هیواد دې کوم یو دی دا ټول ورته سلیکشن داسې وکړه راشي داسې په افغانستان کې مې کار کړی دی او د کم تاریخ نه کم تاریخ دا ګورې مهم دی دا باید تاسو ورته ورکړئ ځکه چې تاریخ ډیر زیات امپورټنټ دی فار ایگزامپل د 2019 کال نه شروع دی بیا خاتمت کله چې ستاسو تاریخ دغه کله ختم شوی دی راشي دلته ولیکه فار ایگزامپل 30 کې ختم شوی او که جاري اوسېږي دی ته چک واچو جاري به اوسېږي او بس دلته ولیکه څه دې کړي دي فار ایگزامپل مطلب کم خوبیانې تا درلودلې په دې پوزیشن کې دا دلته ورته ذکر کا او که نو ډیټیلز دې ورکو دلته کلیک وکړه نو ډیټیلز به راځي دغه ځای کې تاسو ګورئ تاسو څه کړي دي فار ایگزامپل ټیچر وي ټیچر دلته تا څه ټیچ کولو څه وخت مطلب کوم خپل خوبیانې دې ټول دلته ذکر کا ښه خبره ده چې باید ذکر کړي ورته دوه خپل یو څه لیکلي دي تاسو دا کولی شئ ډیلیټ هم کې بس د ورډ د ایم اس ورډ پروګرام د په شکل باندې تاسو ډیلیټ کولی شئ د ځانه پکې اضافه والی راوستلی شي او همداسې چې دی دا سیو که داسې چې سیف دې کړل دا موږ سره دغه شلو دا یو دغه زموږ سیف شلو یعنې ما ته یو ایکسپیرینس ورکړه راشه بل اضافه کا خو ګورئ دلته به ډېر حوصله کوئ مطلب یعنې بیا راځي دلته بل سیکشن اضافه کې بل کم سیکشن اضافه کې نو ټول داسې کولی شي نو اصلا که چیرته وې زما ډېر تجربه دی مطلب دا خو یو ځای کې کار کړی بل ځای کې ما کار کړی نو دغه د ایډ نیو بټن ګورئ دلته دې باندې به کلیک وکړئ تاسو ته به بل څو دانې چې اضافه څومره کار هم چې کړی تجربه کاري ټول اضافه کولی شي د دې نه یو دانې یو ځل اخیستلی شي خلاص ایجوکیشن او تعلیم کم تعلیم څومره تعلیم دې کړی دی دلته وګورئ تاسو کوالیفیکیشن او کوم دغه چې تاسو فار ایگزامپل زه لیکم چې دی ما د یونیورسټي چې دی دغه مې اخیستی دی د پانتون مطلب اسناد لرم کم پانتون نه لري فار ایگزامپل ننګرهار لغمان بغلان هر څه چې لیکي داسې دلته لیکم چې دی بغلان یونیورسټي نه ویب سایټ څه شی لري دا هماغه د پانتون دلته ور واچوه د هر ارګنایزیشن په کم لیول کې فارغ فار ایگزامپل نمبر 2 لیول 2 هر چې ورکې ورته په کم ښار کې فارغ فار ایگزامپل چې دا چیرته موقعیت لري نو ولیکئ چې دی بغلان او هیواد دا شی ورته کمپلیټ کا منځکه به وروسته تا ته بس دی کې چې دی یعنې ضرور دی چې ته باید دا پوره کړي که نه شي بیا مخکې نه شي تللی اصل بس دی کې زه تقریبا داسې یعنې تقریبي ډول انتخابوم دا رقم باندې داسې نه ګورئ لکه شپږ داسې مخکې لاړ نه شي داسې او ورته موسم جاري دی داسې دا سیو که داسې ښه دا خو یې دا رقم شلو نو د دې لپاره بیا ته راځي نور سیکشن دا ټول پکې د اضافه کړلې هر سیکشن چې د په کار دی چې که ستونزه وه درته د لینګویج سکلز دی ګورئ په دا چې کله د ژبې سکلز اضافه کوې په کومه ژبه ته پوهېږي دلته راشي ګورئ لیست دی دلته ولیکه چې دی سلیکټ فرام لیست د لیست نه انتخاب وکړه خو دلته چې د مادر لنګویج لومړی انتخاب کوه ورته وایم چې دی زما مادر لنګویج دی پښتو پښتو مې چې دی دلته که دلته پښتو نه وه ته راشي دا پښتو کې بیا داسې کوې ګورئ لږ شانته پښتو دی اصلا دې ځای کې بیا پښتو نشته دی نو راځئ بله ژبه به چک کړو دا هم پکې نشته دی نو هغه ژبې کوم چې د هغې کې اوسېږي که نه دلته به بیا داسې وکړو چې دی داسې به پرېږدو او که چېرته وی چې دی بل د مادر لنګویج اضافه کړي داسې کني راشي دې ځای کې ولیکه کومه ژبه باندې ته پوهېږي فار ایگزامپل دلته ولیکه چې دی انګلیش داسې به تاسو ته لیست راځي همداسې بل کوم چې فار ایگزامپل په عربي ژبه باندې پوهېږي داسې
اوس دغه انګلیسي چې دلته انتخاب کړی دا بس د دې لیسنینګ سو کم یو ګریډ کې دا ګریډونه دي ښه چې کم ګریډ کې دلته تاسو لپاره تشریح درکړې ده چې ته کم بیسیک یعنی مطلب ډیر کم په کم ترتیب باندې دلته په دې باندې پوهېږي که چېرته ته دا جیګ دا انتخاب کې که نه نو مطلب دا چې ته په دې باندې ډېر زیات مادر ټنګ ژبې لپاره چې دی دا انتخابوه اصلا ریډینګ کې څنګه فار ایګزامپل ریډینګ کې هم دغه یوه کټګوري انتخاب کړه څومره چې لاندې راځي نو د دې به دا قوي کېږي به اصلا او څومره چې بره ځي لنډې داسې دغه کوي نو مطلب دغه ورته انتخاب کې ریټینګ کې څنګه ریټینګ کې هم داسې ښیمه بله ژبه اضافه کوئ نو داسې اضافه یې کوي او د مادر لانګویج چې دی بیا هغه همدغسې ورته ولیکئ ورسره او بل چې دی بعضې سیکشن چې دي لکه دلته وګورئ سکلز دي نور کم سکلز دي دا ټول وګورئ زه به یې لنډ تشریح کړم دلته سکلز مهارتونه دي کمپیوټر کې داسې نور مهارتونه تاسو لرئ کنفرانسونو سیمینارونو کې مې اشتراک کړی دی کریټیو مایند ورکس تاسو یو داسې کار کړی دی یو څه لاسته راوړنه لرودله یو شی مو نوی رامنځته کړی دی د ډریورۍ لیسنس لرئ دا ورکې ذکر کړي چې ښه خبره ده اروپایي هېوادونو دلته چې کله زیاته د دې ضرورت زیات دی کم ستاسو هوبیز دي ساتیرینې پسې څه شي باندې کوئ هغه ورته ولیکئ کم تاسو چې دی د عزت او مطلب لاسته راوړنې لپاره مو چې دی کوم ایوارډونه لاسته راوړي هغه ذکر کړئ چې څه څه دې کړي دي نیټورک او ممبرشپ کې ستاسو څومره کار شوی دی مطلب په شبکیز کارونه کې آیا کوم ممبرشپ مو اخیستی دی که نه کوم پراجیکټ د هغې سره په موسسې سره مو کار کړی دی ټریننګونه مو اخیستي څه او څه دا شی نه دي کوم پراجیکټ کې مو کار کړی اوسېږي کتابونه مو چاپ کړي اوسېږي تاسو چا ریکمنډ کړي استئ توصیه شوي استئ مطلب دا دی چې چا تاسو یو ځای ته ریکمنډ کړي استئ تاسو کوم ښه کس یعنې مطلب وزیر تاسو ریکمنډ کړي استئ نو تاسو دلته ذکر کولی شئ سوشل میډیا او مطلب پولیټیکل اکټیویټیز تاسو لرئ که نه سیاسي بحثونه او فعالیتونه مو کړي دي اجتماعي رسنیو کې کار کوئ او که نه کوئ ولنټیرینګ مطلب خدای دپاره مو چې دی داسې مفت کارونه کړي دي او که نه هم دي کړي یعنې رضاکارانه کار مو کړی دی او که نه او که همدارنګه نور که نور باندې کلیک وکړي تاسو نور دلته به ذکر کوئ چې څه څه مو ورته کړي دي فار ایګزامپل داسې کار چې هلته نه و نو دوی ځکه ورته ذکر کړه خلاص دا به چې دی ټایټل اوسېږي نو دا به هلته ښکاره کېږي نو دا ټول تاسو باید ښه پوره په تفصیل سره کمپلیټ کړئ او په نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ ښه د دې نه وروسته چې دی تاسو ګورئ زموږ دلته چې دی دا سی وي اصلا زموږ چې دی دا ګورئ جوړه ده اصلا دلته موږ سره بیا په دغه دی سلیکټ فارمټس کم فارمټس تا خوښېږي کم فارمټس کې ته جوړول غواړې فار ایګزامپل زه په دغه کې جوړول غواړم یو دانه به ورته انتخاب کوي دا فارمټ دی ته خپله چې دی دی هماغه فارمټ اوري خپل دا سیستم دی وګورئ څومره ښه په خوندور سیستم باندې چې دی دا په دغه جوړه شوله راشئ داسې وګورئ کوم نیمګړتیاوې پکې دا هر څه پکې تاسو دغه کولی شئ وګورئ دې رقم چې دی یعنې دلته یې موږ ته لیکلي دي چې مطلب د سیز د ټیکسټ سیز اف یور سی وي څومره باید اوسېږي لومړی په یو ورقه اوسېږي که نه څو ایوری پیج کې تاسو چې دی مطلب لوګو غواړئ نو مطلب کله یوازې یو کې غواړئ نو که هر څومره پیجونه اوسېږي د لوګو مربوطه خبرې دي پاس دغه لوګو چې راځي لکه دغه لوګو نو په هر کې غواړي یا نه او تاسو څو هغه پیج نمبر ورته اضافه کوئ که نه نو راشئ دې ته چک واچوه پیج نمبر به هم ورسره اضافه کېږي داسې او همداسې چې دی نور څه ورسره چې دی کلوزینګ سټیټمنټس ورته اضافه کوئ خو هغې ته اصلا ضرورت نشته راشئ نیکسټ دی د دې خپله فارمټ دی اصلا موږ د سیو بټن دغې ته را رسېدلي وو یعنې زموږ فایل به نور دلته چې دی سیو کېږي اصلا تاسو ګورئ دلته چې دی وایي چوز ا نیم فار یور سی وي سی وي ته دې نوم ورکړه زه ورته یم فار ایګزامپل دا چې دی انلاوه حاج سی وي داسې یو نوم ورته ورکوم چې کله دې ولیکه سیو ان ایروپین لایبرري کې سیو کې ورته او نه دلته یې مه سیو کوه ښه نه دی دا بس ډاونلوډ کړه مستقیما زما سی وي ګوره آماده ده او راشه بس په یو کلیک سره دغه باندې کلیک وکړه دا دی زما سی وي چې دی ډاونلوډ شوله او دا سی وي به چې دی زما اوس ډاونلوډ ته راغلی وي سی وي نو په دې رقم تاسو کولی شئ په ایروفاس کې سی وي جوړه کړئ او که چېرته غواړئ چې دی تاسو مطلب د ایټالیا فنلینډ اسټرالیا دغه پوسټونه اوس اعلان شوي دي سیزنل جابز دي که چېرته غواړئ چې ځان کامیاب کړئ نو د هغې لپاره تاسو چې دی هغه سی وي ځان ته چې دی په ایروپاس کې جوړه کړئ او د ایروپاس سی وي نه چې دی بیا په استفادې ستاسو به چې دی د کامیابۍ چانس زیات اوسېږي نو دا چې دی را به شي چې دی نه پوهېږم چې ما چېرته سیو کړل او هغه ځای ته مې پام نه و تاسو به چې دی اوس دلته به پیدا کړئ چې کوم ځای کې مې سیو کړلم نو لاړ به شو هماغه ځای ته به بیا ورشو او دلته چې کله کلیک وکړو دې ځای کې ګورئ دلته موږ ته چې دی ډیټیلز دې ځای کې په دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته به فولډر ته به مستقیما بوځي نو چېرته سیو شوي ده وګورئ په دې ځای کې ډاونلوډ ګورئ دغه ده په دې باندې چې کله کلیک وکړم تاسو وګورئ دا به ماته اوپن شي یعنې مطلب په پی ډي اف فایل کې دا موږ ته چې دی دغه شوله
ډاونلوډ شوله. نو دا باندې کلیک وکړئ. دلته ګورئ موږ سره چې دی دا ده ګورئ زموږ سی وي په دې رقم باندې ترتیب شوله. نو تاسو که چېرته چې دی ایروپاس سی وي جوړوئ نو دی اسانه ترتیب دی. نو دا رقم بس لږ حوصله وکړئ، دا ټول شیونه ورته ورکړئ، انشاءالله ستاسو سی وي به چې دی ډېره خوندور راځي. نو د اورېدلو نه مننه، او که چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ. کامیاب شئ.